نن د سره ډېره ضروري خبره کوم چې د څه خلکو خوب ټیک نه وي. خوب داسې ټیک نه وي چې یا خو د شپې خړلارې کوي، د هغې نور خلک هم په عذاب وي، یا د شپې د هغوی څو سکنډو دپاره ساه بندېږي او د هغې دپاره هغه راپاسي بار بار، یا دروند خوب یا جوور خوب کې نه ځي او هغه کو 10 غنټې خوب وکړي خو هغه ستړی وي. اصل کې داسې وي چې هغه خوب بېشکه 8 غنټې کړي یا 10 غنټې، خو د هغه چې کوم ډیپ سلیپ وي په کوم چې انسان دمه کېږي یا د هغه وجود ته واپس طاقت ملاویږي، نو هغه خوب هغه صرف 2 غنټې کړی وي. نو که هغه راپاسي هم نو ټوله ورځ هم ګنګس وي، ټوله ورځ بار بار خوب ورځي، دمه نه وي، هغه کې ستړیوالی وي، د څه کار د کولو طاقت یا انرژي پکې نه وي. دې کې یو مسله د هغې ته obstructive sleep apnea وي او د هغې تعلق د زړه د بیمارو سره، د بلډ پریشر سره، د وازګې سره، د دې ټولو خبرو سره دی. زما نوم ډاکټر شهریار خان دی، زه کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم او زه په پښتو ژبه کې عموما د خپلو خلکو دپاره په ساده الفاظو کې د صحت متعلق د آګاهۍ ویډیوز جوړوم. د ټول نه اول obstructive sleep apnea دا یو داسې ټرم دی چې کله ستا ساه بند شي، د ساه د اغیستو چې دا کومې پټې دي دا د شپې په خوب کې دونه ریلیکس شي چې دا بالکل بند شي. دا به تاسو په یو تصویر کې هم ښکاري، دا چې کله بند شي نو ساه مریض نشي اغیستلی. څنګه چې تاسو ته اوس په دې پکچر کې ښکاري چې داسې کله انسان ملاس وي نو نارملي موږ فرض کوو په پوزه باندې هوا واخلو نو هغه داسې راځي دې ځای ته، خو دلته که تاسو وګورئ نو دا ځای بند دی، نو دا هغه بلاک چې کوم ایروی ده یعنی د هوا لاره بنده ده، په دې وجه باندې دا موږ ساه نشو اخیستلی. داسې یو بل پکچر کې که تاسو وګورئ، کو دې کې تاسو وګورئ دا نارمل دې ځای کې دا نارمل دا ښودلې ده، دا ګرین ایر کې چې داسې هوا راځي په دې ځای باندې دا لار ګلابي وي، دا شیز د دې نه اخوا وي. خو چې کله دا د هوا د اخیستو والا چې دا کومې پټې دي چې دا داسې کېږي چې دا ریلیکس کېږي، یعنی دا شاته غورځېږي او دا لار بندوي، څنګه چې په دې تصویر کې بنده کړې ده. دلته یو ته لیکلي هم دي چې بلاکډ ایروی ده. نو په دغه صورت کې بیا خرلارې هم وي، سنورینګ چې وي، او د هغه مریض د دې ساه د بندېدو د وجې د اپنیا دې ته و چې د هغه ساه بالکل بندې شي، هغه ته اکسیجن نه میلاویږي. اوس یا خو په دې کې په زور باندې بیا د هوازي د ساه والا نو دا خرلارې کوي، ته سنورینګ وي، یا بیا مکمل ساه بندې شي 10 سکنډونه چې کله دا زیاتې شي نو مریض عموما راپاسي. نو چې کله هغه بیدار شي وخوځي یا بل کس وخوځي یا اکثره خرلارې دونه ډیر شي چې بل کس وخوځي نو هغه بیا کولا و ساه واخلي. تاسو به کتلی وي چې خرلارې څوک یو تی وخوځي نو هغه بند کی، نو دا د هغه په وس کې نه ده، د هغه د ساه چې کومه نالۍ ده د پټو د کمزورتیا د ریلیکس کېدو په وجې هغه بند شي. د ډیرو وجو سره سره د دې یوه وجه غټوالی هم دی چې په دې ایریا یعنی په دې ځای باندې وازګه پرته وي. یو بل غټه وجه سیګرټ ته، سیګرټ چې کوم د ساه د نالۍ ده دا دونه اریټیټ کوي چې دا هغه پټې بیا په اسانه بندېږي او لار ساه ته بندېږي چې هغه اکسیجن مخکې نشي تللی. اوس چې کله د اکسیجن مخکې نشي تللی نو مزغو ته یا وجود کې چې کله اکسیجن څنګه کم شي نو مازغه دا سیګنل ورکړي چې اوس خو باډي ته یعنی جسم ته اکسیجن نه ملاویږي، نو هغه د زړه رفتار تیز کی او د زړه رګونه تنګ کی. دا ولې داسې کوي؟ ځکه چې هغه دې دپاره کوي چې کم اکسیجن لږ ډېر دی چې دا زر زر میلاو شي، یا کم زړه کې چې کم اکسیجنیټډ وینه پرته ده چې هغه زر زر جسم ته ورسي. نو دې مریض ته 3 قسمه تکلیفونه جوړیږي. یو خو د دمه نه راځي، دا ریلیکس کېږي نه، دا انرژي په ده کې نه راځي، د خوب نه پوره کېږي، دا ټوله ورځ ګنګس وي او دا اوده اوده کېږي. دویم دا څه وخت پس دا د بلډ پریشر نه جوړه شي. د بلډ پریشر ځکه نه جوړ شي چې بار بار هغه اکسیجن د بندېږي، د اکسیجن په وجه مزغو ته سیګنل ځي چې اکسیجن نه راځي او مزغه زړه درزا تیزوي او رګونه تنګوي چې بلډ پریشر برابر کی. دا شیز چې کله بار بار شي نو دا مریض د بلډ پریشر نه جوړه کی. همدغه وجه ده چې موږ کتلی چې په ځوانانو کې او په پیغلو کې ایون چې د 22 کال عمر کې بلډ پریشر د هغوی زیات راځي، یا کو فرض که خاندانی بلډ پریشر وي خو بلډ پریشر بیا کنټرول کیږي نه او دا ریزسټنټ هایپرټنشن جوړ کی، یعنی بلډ پریشر چې کم ناړه مشي دوايانو ته او بیا نه کنټرول کیږي. نو څه وکړو د دې سره؟ د ټول نه اولنۍ او کارآمد علاج په دې کې دا دی چې وزن کم کړلی شي. اوبیسټي چې کومه ده یعنی کومه د وازګه یا کوم غوړوالی چې په وجود کې دی یا غټوالی دی چې دا کم کړلی شي. تاسو په اسانۍ سره په یو میاشت کې یا په 3 میاشتو کې کم از کم 10 کیلو وزن کمولی شي په ایکسرسایز او په پرهیز باندې. د وزن د کمولو لپاره څنګه کارآمد ایکسرسایز پکار دی؟ زما په یوټیوب چینل باندې به تاسو ته د دې یو ډېره مهمه ویډیو میلاو شي چې په هغې باندې تاسو عمل کولی شي. دویم، که یو سړی سیګرټ څکي نو سیګرټ به بند کړي. د شرابو سره هم د دې شیز تعلق ته خو الحمدلله هغه شی زموږ په معاشره کې دونه ډېر نه دی، نو دغه خبره پکې د انګریزانو دپاره ده، که څوک دغه عمل کوي چې دغه به هم پرېښوستل پکې غواړي. او یو علاج پکې بل دی، هغه دا دی چې سی پی اپ یو ماشین وي، د شپې کله خلک اوده کېږي نو هغه ورته ولګي، نو هغه یو مسلسل پریشر سره اکسیجن پیپلو ته اردن نه کوي، نو هغه چې کومه پټه
د کوم د ساه د اخیستو والا پټه د چې کومه بندیږي یا تنګیږي هغه بیا بندېدو ته یا تنګېدو ته نه پرېږدي، نو مسلسل اکسیجن د هغه وجود ته ملاویږي. نو په دې کې یو پوسچر هم راځي، یعنی پوزیشن د ملاس دی چې داسې پوزیشن وي چې د هغه کټ سر طرف لږ راوچت وي، یا داسې پیلوز یعنی بالغ ملاویږي چې هغه داسې اندازه کې پروت وي چې دا ساه د نالۍ پکې په اسانه باندې نه بندېږي. نو دې بیمارۍ ته ابسټرکټیو سلیپ اپنیا وي، OSA. د دې ډایرکټ تعلق د وزن سره دی او ډایرکټ کنسیکوینس یعنی غټ نقصان بلډ پریشر دی. نو زما دا میسج د نور خلکو سره هم شریک کړئ، خپل خیال ساتئ او د خپل آس پاس خلکو د خپل مور پلار خیال هم ساتئ. د الله په امان.